السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې تاسو به راتره جوړ او خوشحاله وای. تاسو ګورئ تواب خان ټیکنیکل چینل. که تاسو تر اوسه پورې تواب خان ټیکنیکل چینل نه یې سبسکرایب کړه، په دغه سبسکرایب علامه باندې تاسو کلیک وکړئ او دې په خوا کې چې کومه ګنټۍ علامه راځي تاسو هغه ووهئ، د هغه نه بعد آل ووهئ چې تر څو زما هره ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. او دغه کومه ویډیو چې ما چمتو کړې ده د الکترونیکي تذکرې په اړوند ده، نو دغه ویډیو تاسو هرومرو در سره وګورئ او له خپلو ملګرو سره یې در سره شیر کړئ چې تر څو دوی هم ترې خبر شي. همدارنګه داسې نورې ویډیوګانې هم شته زموږ په چینل کې، ډېر مهمې ویډیوګانې، دا تاسو در سره وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه چې په آینده کې هم همدغسې ویډیوګانې تاسو ته چمتو کوو چې تر څو تاسو هم پوه شئ زموږ په معلوماتو. او زموږ نن موضوع چې ده د هغه په اړوند ده چې موږ د خپل چینل ته سبسکرایب څنګه زیاتولی شو، د هغه په اړوند زموږ یو موضوع ده. نو دغه یو اپلیکیشن دی، د هغه په ذریعه هغه زیاتېږي زموږ سبسکرایب. نو څنګه زیاتېږي؟ تاسو هغه اپلیکیشن ته خپل فرینډ یعنې خپل ملګري دعوت کوئ. نو چې تاسو هر یو ملګری دعوت کوئ، تاسو همغه اپلیکیشن ته زر هغه درکوي ټکي په زر ټکي باندې تاسو هغه اپلیکیشن نه تاسو سبسکرایب اخیستی شئ. نو موږ سره دا ویډیو تاسو تر اخره پورې وګورئ چې هغه موږ څنګه کولی شو. هغه اپلیکیشن کې به زه تاسو ته ټوله طریقه وښیم. نو موږ سره دا ویډیو تاسو تر اخره پورې وګورئ چې تر څو تاسو سم پرې پوه شئ او سم معلومات تر حاصل کړئ. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. ویډیو به ډېره نه غټو، راځئ چې ویډیو شروع نو ګرانو ملګرو، هغه دغه اپلیکیشن ده چې ما تاسو ته ښودو. نو دغه اپلیکیشن لینک به زه اول تاسو ته په ډسکرپشن کې پرېږدم، له همغه څخه یې تاسو ډاونلوډ کړئ په ډېره اسانه طریقه. نو دغه اپلیکیشن ده چې تاسو ته فری سبسکرایب درکولی شي. تاسو دا ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. وینئ لکه څرنګه چې تاسو دا ملګری وینئ، دغه هم همدغلته خپل چینل اچولی دی او زموږ ویډیوګانې کتلی هم شو او زه خپل دغه چینل سبسکرایب کولی شم. لکه څرنګه چې تاسو دلته وینئ، دلته موږ ته راښودلی دي. نو موږ چې دې باندې کلیک وکړو، دغه دې چینل سبسکرایب کېږي. که موږ دا ایسته کړو نو موږ ته یو بل چینل راوړي، همدغسې نور چینلونه. نو موږ څنګه کولی شو چې دلته خپل چینل واچوو؟ که غواړو موږ یې سبسکرایب کړو، نو بیا په دغه جې باندې تاسو کلیک وکړئ، دې په خوا کې چې ده، نو دغه بیا سبسکرایب کېږي. په هغه باندې چې تاسو کلیک وکړئ، که څرنګه چې تاسو وینئ، ګورئ، نو دغسې سبسکرایب کېږي دغه چینل. نو دغه ویډیو راچولې ده، نو تاسو هم همداسې کولی شئ. نو اوس به موږ ترې وځو. که غواړئ سبسکرایب کړئ، نو په دغسې طریقه یې تاسو سبسکرایب کولی شئ. وبښئ ګرانو ملګرو، بیا رانه اوکې شو. درېږه چې زه ترې وځم. دا به ووهو. نو تاسو هم په همدغه طریقه کولی شئ چې خپل چینل دلته رجسټر کړئ پکې. نو فقط تاسو ته دغه ټکي پکار دي چې دغه ټکي ورته ټول کړئ. نو زه یم په لټه کې یم، زه هم ورته ټولوم. نو تاسو که غواړئ خپل چینل پکې اضافه کړئ، نو دغه جې باندې به کلیک وکړئ، د جمع علامه وینئ، جمع علامې باندې چې تاسو کلیک وکړئ، دغلته دا بله جمع علامې چې راغله، دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو دلته اوس تاسو نه پوښتنه کوي، نو چې تاسو هر یو هغه کې ویډیو یې، زه به دا لاندې انتخاب کړم. نو چې دلته تاسو خپل لینک ور واچوئ، د ویډیو لینک، زه به خپله د ویډیو لینک ور واچوم. نو بس تاسو هغه ویډیو چې په اړوند ده تاسو دلته انتخاب کړئ. زموږ همدغه صحیح ده. نو تاسو چې دلته ودرېږئ، وبښئ بیا شاته لاړو. تاسو چې هلته هر څه انتخاب کړل دغه جې کې، بیا به دغه ووهئ، دا وینئ د لاندې ځای ده، تاسو بیا په دې باندې کلیک وکړئ، دلته به دغه ووهئ، دا وینئ. نو ودرېږه چې بیا شاته راغلو، خدای ولې. دا اولنی به ووهئ، که هغه باندې ونه شو، نو دلته موږ 3 چانسه لرو، هغه به ووهو چې تر څو وشي. بیا به یو ځل په دې باندې هم کلیک وکړئ. ښه ګرانو ملګرو، دې باندې همدغه ځای باندې چې موږ او تاسو کلیک وکړو، نو ټوله زموږ کار همدغه ځای کې ده، دغلته ده. دلته به لږ صبر وکړئ. اوس ګوره چې موږ کومه ویډیو کاپي کړې ده، هغه راښیي. دغه ځای کې اوس راښیي، 2 دقیقې به منتظر ورته پاتې شئ. نو زمونږ دغه ویډیو کاپي کړې ده، دا ویډیو وینئ.
مونږ دا کاپي کړی اوس غواړو په دغه اپلیکیشن کې پیسټ کړو یا نه شیر یې کړو پکې. نو دلته تاسو ته ټول معلومات یې اول سره تر اخره پورې درځي، نو تاسو دا لوستلی هم شئ او بیا یې دلته انتخاب کولی شئ. اوس زما ټکي نشته نو زه هېڅ هم نشم کولی چې کله مې ټکي هغه کړل بیا دې په اړوند به زه تاسو ته انشاءالله یو ویډیو بله هم چمتو کړمه چې تاسو به یې وګورئ. نو دا ویډیو خپل ملګرو سره هرومرو شیر کړئ چې تر څو دوی هم پرې پوه شي. نو همدغسې شیر کوئ چې تر څو ټول پرې پوه شي. نو دوی هم همدغلته کار وکړي نو د هغه څخه به خلاص وي چې یو ته وایي چې زموږ چینل سبسکرایب کړه، بل ته وایي چې زموږ چینل سبسکرایب کړه. د دې نه بل ښه اپلیکیشن ما نشو پیدا کولی، نو دا مې تاسو ته پیدا کړو د سبسکرایب په اړوند وه. نو دغه سبسکرایب په اړوند و. نو تاسو ته زه کوشش کوم چې داسې ښایسته ښایسته اپلیکیشن یې پیدا کړم. نو تاسو فقط دومره کوشش وکړئ چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، په خوا کې ګنټۍ علامه راځي تاسو هغه ووهئ، د هغه نه بعد آل ووهئ چې تر څو زما هره ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. نو دغه دا ټکي ډېر مهم دي، دا باید مونږ پوره کړو. نو دغسې نور شیان هم دلته پکې شته، ډېر زیات شیان دي. نو که غواړو مونږ خپل لینکونه د خپل ملګري سره شیر کړو نو دا لاندینی به ووهو. لکه څرنګه چې تاسو وینئ په یو هغه فرینډ دلته چې یو فرینډ تاسو دعوت کوئ تاسو ته 1000 دانې هغه درکوي چې 1000 نه دلته مونږ غټ شیان کولی شو، یعنې غټې ویډیوګانې ښه زیاتې ویډیوګانې په دغه اپلیکیشن کې په لګولی شو. نو همدغومره اوس زموږ معلومات هیله لرم چې تاسو به خوښه شئ. نو که زموږ معلومات تاسو خوښ شئ نو ویډیو ته به هرومرو لایک ورکړئ. نو که ویډیو تاسو خوښه شئ نو هرومرو به لایک ورکړئ. که تاسو کوم مشکلات یا کوم نظریات لرئ نو موږ سره یې په کومنټ کې شریک کړئ. نو که تاسو تر اوسه پورې تواب خان ټیکنیکل چینل نه یې سبسکرایب کړی هغه هم در سره سبسکرایب کړئ، په خوا کې ګنټۍ علامه راځي تاسو هغه ووهئ، د هغه نه بعد آل ووهئ چې تر څو زما هره ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. نو ویډیو به ډېره نه غټوو، نو زه به تاسو سره خدای پاماني وکړم. خدای په امان، تر بیا ښې چارې. خدای په امان.